او هغه خو لاړه د راشد نصیب شوه ښه نو زه تلي جینۍ خپله کومه راشده ته باسې خاندې دا زه ستا د خوشحالۍ لپاره وایم دا نه ده خپله کړې ډېر محترم بخزاده دانش صاحب په اجازت باندې غمونه یې مه کوئ چې څو تاسو بس نه یې ویلې زه به بس نه یم زړګیا او هغه وچ املوک وینئ د ده په دې ډکو به اور لګوم نو هله به زما دا شپه به ګرمو ګران صاحب غمونه یې مه کوه اوس په سټیج نه راټینګېږو د الله د لوی نامې نه شروع کوم او زما د یونایټډ سټیټ آف چارباغ ښایسته ګلونو مشرانو کشرانو دا یوه خبره زه اوس تازه تازه د تایلنډ نه رالم تایلنډ نه دا تپ رانه خېږي خوشبوګانې د هغه وطن په هغه وطن کې یوه خبره ما ډېره جوره جوته او ښکلې ولیده چې د هغې هر ځوان پیغلې مشر کشر هغه وطن خپل ګڼلی او خپله د هغې ذمهور خلکو دا چارباغ هم ستاسو دی او چارباغ نه دا خو ټول باغ باغ دی هر طرف ته ګلونه دي او هر طرف ته ښکلا ده ناز صاحب چې څنګه خبره وکړه د دې چارباغ ذمهور خلک جوړ شي دا ماشومان د دیو د ذهن په کنډول کې دا خبره ور واچوئ چې دا غر نختر چنار سیند دا ټولې ښکلاګانې زمونږ دي د دې لپاره به کار کوو او د هر چا په مخ کې به سپین رښتیا ویو ما مخکې یو دوه شعره لیکلي وو چې زه وایم چې د جبر د بلا غاښونه مات کړم زه وایم چې د جبر د بلا غاښونه مات کړم زه وایم چې د هرې ناروا غاښونه مات کړم او ته څه وایې چې زه به نو د حق خبرې نه کړم قسم مې دې په خدای وایم چې ستا غاښونه مات کړم دانش صاحب یو څو شعرونه نور دي د دې ځوانانو لپاره ویم چې یو ښکلې جینۍ خپله کړمه ویم چې یو ښکلې جینۍ خپله کړمه خو یوه غلې جینۍ خپله کړمه او زما د قام په درد چې نه دردېږي نو بیا زه ولې جینۍ خپله کړمه زما د قام په درد چې نه دردېږي نو بیا زه ولې جینۍ خپله کړمه او د ادب ذوق ادب پالې نظر چې دا اغلې جینۍ خپله کړمه او ته ځان له لاړ شه چېرته هورې پسې زه به ناولې جینۍ خپله کړمه او هغه خو لاړه د راشد نصیب شوه ښه نو زه تلي جینۍ خپله کړمه یو دوه شعرونه نور وایم چې چار چاپېره راتاو شوی رانه اور دی هر سړی د خپل مذهب پاس په سور دی راشده ته باسې خاندې دا زه ستا د خوشحالۍ لپاره وایم دا نه ده خپله کړې چار چاپېره راتاو شوی رانه اور دی هر سړی د خپل مذهب پاس په سور دی او دا چې غبرګې جنازې له دغه چم ځي په دې چم کې یو بلا ده چې پیغور دی دانش صاحب دا چې غبرګې جنازې له دغه چم ځي په دې چم کې یو بلا ده چې پیغور دی او دواړه سترګې قیامت دی زلزلې دي دواړه شونډې د خوږ زړونو ټکور دی او شا به نره شه په غیږ کې روچت کا ستا افغان په میکده کې بیا نسکور دی او آخري یو کلام ویم او بیا یو دوه درې ټپیزې کوم ښه کوم یو بیا ویم شا به نره شه په غیږ کې اوچت کا ستا افغان په میکده کې بیا نسکور دی او شعر دی چې په هغه لیونۍ پسې ګودره جاړم رامز شه مړه پرېږده مازدیګره جاړم شاکر صاحب په هغه لیونۍ پسې ګودره جاړم رامز شه مړه پرېږده مازدیګره جاړم او راشده یو سکاڼې غرڅنۍ درنه زړګی یوړلو وی یو سکاڼې غرڅنۍ درنه زړګی یوړلو وی همت وکړه سړی شه زوروره جاړم او چې زیلو کې دلته دی زمونږ څه ملګري واوري چې زیلو کې ساتل بری چینجي د خودغرضۍ راوچورله راغړه زوهن اختره جاړم چې زیلو کې ساتل بری چینجي د خودغرضۍ راوچورله راغړه زوهن اختره جاړم
او زمونږه کوم ملګری راشي د کابل نه راغلی و ما نه نوم هېرېږي ازل جانه کابل به له تا څنګه خونړي لیوان جدا کړي کابل به له تا څنګه خونړي لیوان جدا کړي څو سره به څه رشته دی پېښوره ژاړم او نتکۍ غواړي پیزوان جاړي امیل پسې خفه نتکۍ غواړي پیزوان جاړي امیل پسې خفه افغان دی لا ژوندی دی د زړه سره ژاړم او دا د نن دور د تقاضې مطابق ما داسې کړی دی چې پرو میکس غواړي ټیک ټاک غواړي فیسبوک پسې خفه افغان دی لا ژوندی دی د زړه سره ژاړم نتکۍ امیل خو د خلکو نه هیر دي